کریمینلز ته خو نه ده پته چې یاره هغو څوک وولي څوک مړ کي شاته چې تا چا نه ډز پورته کړو نو لکه تا ته څه پته هغه ته په کور کې څه مجبوریانې دي هغې دپاره چې مونږ کله پرمیشن یلو نو په دې پرمیشنو باندې د شوټ په سیټینګ باندې زمونږ په یو سین باندې میاشت لګي د عالمګیر بای مثال داسې دی لکه د غوز بار نه ډېر سخت دی خو دننه نه د هغه سړي زړه ډېر نرم سړی دی ولې چې دا نوی جنریشن باندې چې د دې سینیر اکټرانو لاسي نو دا نوی جنریشن به ورسره وچلیږي که زما په دعاګانو باندې کیږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان شي سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې موجود یم زما پر څنګ د کراچۍ په ښار کې د ټیلی فلمانو او بلکې که زه دلته دا خبره له تاسو سره شیر کړم چې د سلور سکرین یو زبردسته کیمرمین احمد خان زما پر څنګ باندې ناست دی له احمد خان سره د ډرامو د فلمانو او د کراچۍ د فنکارانو متعلق او د د فن متعلق خصوصي مرکه کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې احمد خان ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام عظیم صاحب څنګه یې تاسو خیر الحمدلله ډېر ښه یو ته څنګه یې ژوند او زندګي د څنګه ده بس الله شکر دی او ستاسو دواګانې دي نو لګیا یو خپل هغه لارې کوڅو کې مصروفه یو احمد خانه دا ماته ووایه کیمرمینی دا د سلور سکرین غم کړی دا د ټیلی ډرامو د ټیلی فلمانو د مختلفو شعبو کیمرمینی دا کړی دا دې فن ته څنګه راغی عظیم صاحب د کیمرامینۍ شعبې ته زه داسې رالم چې زما د وړوکوال نه یو شوق و او په دې شوق پسې بیا ما پوره ژوند لکه کم عمر چې دی په دې ټول ژوند ما په څه نه څه ایکسپیرینس کې تیر کړو او مختلفو پروډکشنو کې مختلف ځایونو کې نو دا یو شوق دی زما یو هغه کریز ورته وایي هغه یو کریز دی بس خپل په هغه شوق په هغه لیونتوب کې زه روان یم او دا ستاسو غونده خلکو لکه مهرباني ده چې ماله دونه عزت راکوئ زما نه غټ موجوده دی خو دا ستاسو ډېره غټه شکریا ده چې تاسو ما ته په دونه عزت په نظر ګورئ احمده ما چې له کومو فنکارانو څخه ستا متعلق خبرې اورېدلې دي چې ته مخکې اردو سره چې کوم وې ټچ وې اوس سوکه پښتو ته راغې پښتو ته راتللو فیصله دې ولې وکړه عظیم صاحب د پښتو ته راتلو فیصله داسې وه چې زموږ ملګري دي په دې بنارس کې کامران دی علمګیر بای دی زموږ دا ټول ملګري دي او زما دیو سره ناسته پاسته ډېره زړه وه دیو ته پته وه چې زه به اردو انډسټرۍ سره زه ټچ یم نو مین ایشو دلته کې دا راغی د کیمرامینۍ نو بیا مونږ پیله ډرامه دلته کې شوټ کړه په هغې کې د دیو زما د کیمرامینۍ خوښه شوه نو داسې ورو هغه سټیپ بای سټیپ لکه راتلو او بیا پته مونږ ته نه لګېدل څنګه مونږ بیا بس ننوتو خو پښتو فیلډ ته رالو ډېر ښکلی فیلډ دی ډېره مزه کوي مونږ چې شوټ له ځو د پښتو فیلډ ته راتګ له مخه اردو سره ریلیټډ وي ما داسې اورېدلي دي چې د سلور سکرین دپاره د یو فلم کیمرمیني هم ته کوې د هغه نوم څه دی د هغې نوم دا دی هغه زموږ خپل فلم دی هغې پروډیوسر زموږ اسماعیل بای دی او ذاکر بای دی د هغې پروډیوسر د هغې نوم دی ونس اپون ا ټایم ان کراچي انګلیش کې وله مونږ نوم یې ښود دی اردو فلم دی دا هغه چې کومه سټوري ده د دې فلم نوم یو ځل بیا واله د دې فلم نوم دی ونس اپون ا ټایم ان کراچي لکه د دې مطلب دا دی چې ایک دور گزرا تھا کراچی میں په دې کې زه د کراچۍ ریل سټوري خیم کم چې په کراچۍ کې یو خراب وخت تیر شوی او مارا ماري وه او کریمینل یو وخت تیر شوی ده موږ د کراچۍ کې ټول ته معلوم دی نو هغه سټوري په دې کې زه لږه خیمه ډېر انټرټینمنټ فلم دی دا په کراچۍ کې یو داسې وخت یو داسې زمانه تېره سوله چې هغه زمانه کې به کریمینلیزم بیخي زیاته و ستاسو دا فلم پر هغو مافیاز باندې دی دا فلم زما په دې کې چې زما مین کم پوینټ اف ویو دی کم چې زه په دې کې سخول غواړم هغه زه د یو غریب سړي سټوري خیم په دې کې چې یاره په کراچۍ کې د دونه مارا ماري چلیږي یو غریب سړی خپل د کور نه راوځي هغه خپله یوه ریړۍ لګوي
غریب سړی دی ماښام له خپله هغه دیاړي کور ته وړي نو د هغه دیاړي مار په دې کې څه قصور دی چې هغه په دې کې مري ولې هغه د کور کې بچي ناستي نو په دې مین شی په دې کې د غریبي ښه مزه ټوله چې کریمینلز ته خو نه ده پته چې یاره هغه څوک وولي څوک مړ کي شاته چې تا چا نه ډس پورته کړو نو لکه تا ته څه پته هغه ته په کور کې څه مجبوریانې دي ښځه ورته ناسته ده بچي ناست دی په هغه څه ذمېداري ده د دې فلم مین پوینټ اف ویو چې دی هغه دغه دی دا فلم به تر څه وخته پورې سات سي د دې فلم ان شاء الله مونږه انټرول ته ورسو مونږه نیم فلم شوټ کړو نیم فلم کې زمونږ وس داسې حساب دی چې په هغې کې زمونږ دوه کرکټره دي هغه لږ کلي ته تللي په مسله کې د هغوی یو پرسنل ایشوز دي څه هغه د هغې نه را واپس شي څنګه مونږ به دې شوټ شروع کړو او انشاءالله د دې به زه ډیټ اناونسمنټ کوم او زه به تاسو راغواړم چې ما د دې ډیټ کله اناونس کړو زه به انشاءالله تاسو راغواړم نو بیا به زمونږ ټول مینوالو ته زمونږ کتونکو ته به دا پته ولګي چې د دې ریلیز به مونږ کله کوو د دې ریلیز به صرف په کراچۍ کې کیږي که به په ټول ملک کې د دې ریلیز چې دی هغه زمونږ فلحال چې کوم سیټینګ رخ شوی دی نو هغه د کراچۍ په حواله دی ها ان کیس که د دې مونږه نور مخې ته نور محنت وکړو او د دې مونږه لاړو خلکو سره میلاو را میلاو شو نو انشاءالله کوشش دا دی چې آل پاکستان ریلیز کو خو نه فلحال په کراچۍ کې خو به دا ریلیز دی انشاءالله کراچۍ کې خبره شوې ده د ریلیز د دې فلم متعلق ما یو نیوز اوریدلی دی چې د دې ډایریکشن پورې تر اوسه پورې 4 کاله کیږي یو کال یا مزید نورم غواړي څه وایې په دې حواله اصل کې په دې کهانی کې مونږه نه څه ښه بنګلې ښیو نه څه په دې کې ښکلې لوکیشنې دي دا نه چې مونږ ښولی نه شو مونږ ښوی شو خو دا کهاني ټوله رغه د کراچۍ سیټي په دې ګلو کې په دې روډونو کې د دې دا مین سینونه چې کوم دي دا ټول په دې روډونو کې دي په دې ګلو کې دي لکه ریالټي به دې کې خول غواړي نو هغې د لاسه زمونږ په دې باندې دا ټیم ځکه لګي چې زمونږ هر یو شوټ تقریبا هغه په روډ دی په علاقو کې دی دننه په ګلو کې دی تنګو تنګو ګلو کې هغې دپاره چې مونږ کله پرمیشن یلو نو په دې پرمیشنو باندې د شوټ په سیټینګ باندې زمونږ په یو سین باندې میاش لګي هفته هفته لګي دا ایشوز دي چې په دې کې بلا اوس هم یو کال لګي تر اوسه پورې په دې فلم باندې خرچه څومره راغلی ده د اوسه پورې تاسو ته زه لمسمه یو خبره کوم باقي خو ټول بجټ هلته موږ سره دی په سټوډیو کې زما په حساب باندې په دې باندې زموږ 13 लाख روپۍ اوسه پورې ولګېدی او زما چې کوم سینونه ما ټوټل کړو اوس چې کوم پاتې دي پروډیوسر صاحب سره کېناستم نو په دې باندې 6 लाख روپۍ نورې لګي نو تقریبا دا ټوټل فلم به موږ ته 20 लाख کې پریوځي په 20 लाख کې صحیح شو احمد وروره پښتو له به بیرته راسو پښتو د یو 2-3 یا د 4 ډرامو کیمرمینی د وکه څه وایې کهانۍ د خوند دي که فنکاران د خوند دي دا تا ډېر ښکلی سوال وکړو عظیم صاحب زما د ټول نه پهله د پښتو ډرامه وه په ژوند ستومانه د هغې ډایرکټر چې دی هغه طارق مردانی دی زما ډېر خاص دوست دی زما سره ډېر ښکلی لکه طبیعت لګي زما سره هم لګي د هغې نه بعد ما ډرامه وکړه بدکردار ازوی بدکردار ازوی نه پس ما د کامران ډرامه وکړه د ناوې ارمان د هغې نه پس زمونږ امان بای دی د هغه ډرامه ده آخر سړی خفه شي د هغې نه پس د علمګیر بای د ډرامې د شوټ به سبا شروع شي چې د هغې نوم دی د جهان سپیره اوس د علمګیر بای ذکر راغی نو د علمګیر بای په باره کې به زه دا خبره کوم چې د علمګیر بای مثال داسې دی لکه د غوز بار نه ډېر سخت دی خو دننه نه د هغه سړي زړه ډېر نرم سړی دی زما ورسره سې جانانه طبیعت لګي ډېر ښه سړی دی په شوټینګ کې زما سره منډه تړله وایي ما سره زما په خبره پوهېږي هسې شوټینګ نه هټ کې ګوره زمونږ د ګران کتونکي چې دي دا علمګیر بای په یو سکرین باندې ګوري او مونږ علمګیر چې دی هغه پرسنل ګورو مونږ سره کینی پاسي هغه خپل په ریل خپل ژوند کې ډېر ښه سړی دی ډېر یو خوږ سړی دی زما ورسره هسې دا طبیعت لګي او هغې نه هټ کې زمونږ نور ملګري دي زمونږ کامران دی کامران ډېر ښه سړی دی زما ډېر ښکلی یار دوست دی ښه عزت کوي زه ول هم عزت کوم هغې نه هټ کې نور دنیا ملګري دي نو ډرامې ما شوټ کړې په دې کې د اکټرانو تاسو باره کې ما تا ته ووایي اکټرانو باره کې او ډرامو کهاني چې وه کهاني د هرې ډرامې خپل بځئ مزه دا کوي چې د کهاني چې څنګه ده په هغې باندې ستا کرکټر هغه شانتي کار وکړي ستا کیمرامیني هغه شانتي وشي ستا ایډیټر په هغې پوه شي هغه شانتي ایډیټ وکړي نو دا هسې خوندناکه شي نو کهاني خپل په ځای د هغې ښه ده اکټران خپل په ځای د هغې ښه دي د دې ډرامو
په دې موجوده وخت کې تا ته په پښتو کې بهترینه باکماله زبردسته فنکار کم یو ښکاري؟ فنکاران چې دی هغه ټول خپل خپل په ځای باندې چې دي هغه ډېر ښه کسان دي، ښکلی اکټینګ کوي. لکه بدر منیر صاحب زمانه وه، بیا د آصف خان صاحب زمانه وه، اوس د ارباز خان د جهانګیر صاحب د دیو زمانه ده. زما په حساب باندې د پښتو د ټول نه بهترین اکټر چې د هغه زه ډېر غټ فین یم هغه صرف جهانګیر صاحب دی. په هغه سړي کې دا کوالټي ده چې هغه ته ویلن کاسټ کړو، هغه د ویلن په معیار 100% تا ته ملاویږي. هیرو په معیار دی کاسټ کړو، هیرو په معیار به تا ته 100% ملاویږي. که ایز ا کامیډین دی کاسټ کړو نو ایز ا کامیډین به تا ته هغه 100% هغه سړی هغه کرکټر کوي. جهانګیر صاحب لکه زما ډېر فیورټ دی. احمده دا ماته ووایه په پښتو فلمانو کې د نوي فنکار ضرورت شته او که نه؟ بالکل شته. اصل کې ایشوز دا دی مونږه دا زمانه ډیره جنریټ شوه. اوس زمونږ د پلار د نیکه د ټیم وختونه به په هغه ټیم کې د هغه وخت ایروغان به لګېدو، خلکو به هغه پیژندل. داسې بیا زمونږ دا زمانه راله نو مونږه خپل د زمانې ایروغان پیژنو. اوس چې په مونږ پسې کم زمونږ واړه رالویږي نو هغه نیو جنریشن دی. نو دیو دپاره پښتو انډسټرۍ له غټه تبدیلي پکار ده چې دا زمونږ سینیر اکټران چې کم دي، جهانګیر صاحب، ارباز خان صاحب شو، دا ټول ببرک شاه صاحب دلی شو، چې د دیو سره سره دیو نوې جنریشن هم ځان سره په کاسټ کې والي. ولې چې دا نوې جنریشن باندې چې د دې سینیر اکټرانو لاسي نو دا نوې جنریشن به ورسره وچلېږي. نو دیو له پکار د نوې جنریشن له یو چانس ورکوي ځان سره. احمد خان دا ماته ووایه وطن چینل خو ډېر کتونکي ګوري، ډېر کتونکي په وطنو کې دي، په خپلو خپلو کورو، په خپلو خپلو کلو کې دي، لیکن نیم بعض مینوال داسې دي چې له ملکه بهر دي، مسافر دي. د هغو مسافرو په حواله څه وایې؟ د هغه مسافرو په اړه به د ټول نه پهله زه دا وایم چې څونه زمونږ د وطن نه بهر مسافره ناست چې د هغو ته زما د زړه ډک سلامونه. دا یوه ډېره غټه مجبوري، سړی خپل واړی پریښي تلی هلته کې ناسي او د دې سچویشن نه هغه سړی خبرېدی شي کم چې هلته ناست دی. ډېره ما ورته نشو خبرېدی، دا ډېره سخته ده. نو هغو ته زه صرف دا یو پیغام ورکوم چې یاره تاسو کوشش کوئ چې خپل دا مسافري زر ته زره ختموئ او خپل بچو پسې خپل کلي ته خپل وطن ته واپس راځئ. دا زمونږ یو خوږ وطن دی او زمونږ چینل الوطن چینل چې دی دا زمونږ عظیم بای دی. نو د دې چینل د لاسه زمونږ د اواز تاسو ته دررسي، زمونږ د ډرامو، زمونږ د کلچر د خبرې د دیو د نیوز تاسو ته د په چینل باندې دررسي. نو د چینل سبسکرایب به لازمي وکړئ، کمنټس به پې کوئ او خپل د زړه چې کوم حال دی هغه به په کمنټس کې وایئ نو د هغې جواب به تاسو ته لازمي ملاوي. ګرانو کتونکو د مسافرو ذکر روان و، د مسافرو متعلق کې به زه یو وړه غوندې ټپه ووایم. ډېر پښتانه دا وایي چې مسافري خواره خواري ده، باران به اوري څوک به ځای نه درکوي نه. په دې یوه ټپه کې د مسافر هغه ټول ژوند چې کوم دی پټ دی. نو زما ټولو مسافرانو ته د وطن چینل له اړخه، د احمد خان له اړخه او د کراچۍ د ټولو فنکارانو له اړخه د زړه له تله و دوی ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې دوی د مسافرۍ دا ژوند په ډېر ښایسته انداز، په ډېر بهترین انداز باندې تیر کړي او دومره وسته خدای ورکړي چې دوی بیرته خپلو کلو خپلو وطنو له راسي.